السلام علیکم دوستو، زه یم حسن شاید یار په نن ویډیو کې تاسو ته ښیم یو داسې زبردست اپلیکیشن، یعنی که تاسو په کین ماسټر کې ایډیټینګ نشئ کولی یا تاسو رخیص سافټویرز نشته او تاسو غواړئ چې موږ ښې کوالټۍ والا ویډیوګانې شوټ کړو او موږ ډېر زیات ښکلې ویډیوګانې جوړې کړو یا تاسو په خپلو ویډیوګانو سره ډېر زیات زبردست کلرز ولا ورکوئ، خپل ځان پکې دوه کوئ یا داسې نور ډېر زیات ډفرنټ ټایپس دي. په هغې کې تاسو زه د خپل موبایل په سکرین باندې ښیم. ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی چې ډېر زیات اولډ اپلیکیشن دی، خو د هغې کار چې کوم دی نو ډېر زیات د کمال دی. نو ویډیو تر اخره پورې کې د هغه اپلیکیشن نوم دی ویډیو اپیکس. تاسو به د پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ، تاسو ته به ټوله طریقه ښیم او تاسو به د خپل موبایل سکرین ته خو له دې نه مخکې یار تاسو وړوکې غوندې ریکویسټ وکړم تاسو ته اوسه پورې زما چینل حسن ډیول پر نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. که تاسو ته څه مشکلات دي نو په هغې باندې وکړئ کمنټس، کوشش کوم چې تاسو له حل کړو. نو راځئ یار چې تاسو ته خپل موبایل سکرین ته بوځم او ټوله طریقه تاسو ته ښیم. نو راځئ چې ویډیو اوکې دوستو یار د ټولو مخکې خو به تاسو ولاړ شئ خپل پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو دلته په سرچ بار کې ټایپ کړئ ویډیو، یعنی VIDEO ویډیو، او بیا به تاسو ولیکئ FX ویډیو اپیکس، بیا به تاسو سرچ کړئ. ها نو کوم دا اپلیکیشن چې کوم دی ویډیو اپیکس میوزیک ویډیو میکر، نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. هم د دې ځای نه په انسټایل باندې وکلیک کړئ، دا به شي ستاسو په موبایل کې انسټایل ایکسپټ. دا د 9.7 MB دی، دونه زیات دیم نه، خو په دې کې کمالات چې کوم دي نو هغه ډېر زیات زبردست دي. دا انسټایل شي نو زه تاسو ته ښیم چې په دې کې تاسو ویډیو څنګه شئ کولی، خو د دې کوالټي چې کوم د هغه ډېر زیاته زبردسته ده. دا زیات ښکلي ویډیو کوي او ډېر زیات فل ویډیو کوي. نو چې کله دا انسټایل شي د دې پورې به زه ویډیو سټاپ کړم، دا به ورته انسټایل شي، بیا ویډیو سټارټ وم. خیر نو زمونږ اپلیکیشن ورسېدو، زمونږ اپلیکیشن شو انسټایل. نو ها بیا به زه په اوپن باندې کلیک کوم. چې زه کله په اوپن باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري اپلیکیشن به داسې کولاو شي. ښه نو چې کله دا کولاو شي نو زه تاسو ته ښایم. زه دې ته د خپل موبایل سکرین نیسم کیونکې زما سره اوس لایټ نشته، لایټ دی خو ډېر زیات کمزوری دی. تاسو ته ښکاري ما دې ته د خپل موبایل لایټ ونیو، تاسو ته ښکاري. نو زه تاسو ته اوس ښایم. تاسو ته ښکاري په دې کې که تاسو دا ووښئ نو تاسو چې کله د ورځې ویډیو کوئ نو ستاسو په ویډیو کې به دا هم راځي. کله چې تاسو ویډیو وکړئ نو ستاسو په ویډیو کې به دا لایټس هم راځي. بیا دا نور لاک دي، تاسو دا هم شئ په دې باندې کولا وهلی. بیا که زه په دې باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري د دې کلر بدل شو، که په دې کلیک کې بیا بل شان کلر شو. تاسو ته ښکاري 3 کلرونه دي پکې چې په دې کلیک کې تاسو اوس وګورئ ډېر زیات زبردست. او شاته تاسو ته ښکاري زما موبایل ما نیولی دی او دا پکې ښکاري دغه دی. نو تاسو چې کله د ورځې ویډیو وکړئ نو بیا به هغه ویډیو شاته وي او مخې ته به دا شی نه وي. بلکل به خلک وایي چې دا ډېر چېرته په زبردست سټوډیو کې شوې ده. ښه بیا که تاسو دا وګورئ نو کله چې تاسو ویډیو د ورځې وکړئ په هغې کې به دا شی نه هم راځي او دغه شان پکې ډېر زیات. که تاسو ساده ویډیو کوئ فلم نو دا چې کوم ده تاسو ته ښکاري بلکل مخکې چې کومې کیمرې وي او په هغې کې به څنګه ویډیو کېده نو همهغه شان. بیا تاسو ته ښکاري دا چې کوم دی نو دا ډبل وي. تاسو ته ښکاري د موبایل لایټ تاسو ته ډبل کېږي، خو دا د ورځې چې کله تاسو د ځان نه ویډیو وکړئ یا تاسو د بل چا نه ویډیو وکړئ دا بیا ډېرې زیاته مزه کوي. که تاسو ته ښکاري په دې کې بل سیسټم چې کوم دی تاسو ته ښکاري دا دی چې کله تاسو ویډیو وکړئ تاسو ته ښکاري دا افیکټس چې کوم دي دا ډېر زیات زبردست افیکټس دي او تاسو په ویډیو باندې وکړئ نو واقعي ډېره زیاته مزه کوي. ښه ټایم شیک چې کوم دی تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته ښکاري په دې کې هم ډېر زیات زبردست دغه هر څه پکې خوځېږي راخوځېږي. او بیا دغه شان که تاسو دا وګورئ بیا که تاسو په دې کې تاسو ته ښکاري هر څه به ډبل، تاسو ته ښکاري دغه د موبایل لیټونه تاسو داسې ډبل کولی، تاسو په خپله ودرېږئ نو تاسو به ډبل کېږئ. او دغه شان تاسو ته ښکاري دا شي که تاسو وګورئ نو د موبایل لایټ کلر ټول بدل شو. او دغه شان یار په دې کې تاسو ته ښکاري په دې کې هم 3 کلرز دي او دا نور پکې تاسو شی انلاک کولی. نو تاسو ته زه ښیم په دې کې دا ډېر زیات هر څه دي. تاسو ته ښکاري سایډ ته پکې ګلونه رال او دغه شان که تاسو دا وګورئ نو دا هم ډېر زیات زبردست دی. که تاسو دا وګورئ یا دا وګورئ تاسو ته ښکاري ډېر زیات زبردست پرایمونه دي پکې او په دې کې تاسو زبردست ویډیو شي ریکارډینګ کولی.
او دا کم چې پکې نور دي نو دا پکې تاسو هم شئ انلاک کولی او په دا چې کم دی دا پکې بیا ډېر زیات زبردست دی تاسو ودرېږئ نو بالکل به دا د زبردست لایټونو داسې ویډیو کوي ښه یار نو بیا راځو چې په دې کې تاسو ویډیو څنګه سټارټولی شئ تاسو ته ښکاري دلته کې دا کوم نشان چې ورکلی دا یو په دې نشان چې کله تاسو کلیک کوئ نو ستاسو ویډیو به بیا سټارټ شي زه پې کلیک کوم ها نو تاسو ته ښکاري بره سیکنډونه سټارټ شو او په ویډیو چې کوم ده زمونږ سټارټ شوله نو چې کله موږ غواړو چې خپله ویډیو سټاپ کړو نو په دغه نشان باندې به بیا کلیک کوو یعنې چې زه تاسو ته وښیم کوم دا نشان چې کوم دی په دې باندې چې موږ کله کلیک کوو زمونږ ویډیو به شي سټاف او موږ به خپله ویډیو به سیو کړو نو تاسو ته ښکاري زمونږ ویډیو وشوله بیا زه دا ویډیو واپس لږه غوندو کې پلی کوم ها نو تاسو ته ښکاري تاسو بیا په دې باندې کلیک کوئ کوم چې تاسو سره بره کوم دا د ویډیو نشان دی تاسو ته ښکاري په دا چې تاسو ټولې ویډیوګانې به بیا دغې ته راځي په دغه چې کله تاسو کلیک کوئ تاسو ته ښکاري زمونږ هغه ویډیو چې کوم ده نو هغه دا راغلی ده بیا یار د دې ځای نه تاسو دا شی سیو کولی تاسو ته ښکاري د دې ځای نه ایکسپورټ ګیلري تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې باندې او تاسو ډیلیټ کول غواړئ په دې باندې به کلیک کوئ تاسو پلی کول غواړئ نو په دې باندې به کلیک کوئ ښه نو بیا چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري د غونډو نه بره که تاسو ته په ګیلري کې سیو کول غواړئ نو په دې باندې به کلیک کوئ تاسو یوټیوب ته اپلوډ کول غواړئ په دې ګوګل ډرایو ته په دې دغه شان ویډیو پلیئر دا نور شیونه چې کوم دي دا په دې کې نه دي انیبل نو تاسو دغه ځای نه بیا شی سیو تاسو په دغه طریقه سره شی سیو کولی او بیا خو کومه ګورو زه تاسو ته په دې کې بله یو زبردست طریقه وښیم که تاسو چېرته ګانه ریکارډ کوئ نو تاسو ته په دې کې تاسو ته زه وښیم دا د کوم میوزیک نشان تاسو ته ښکاري په دغه میوزیک نشان باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو زه تاسو ته ښیم چې کله تاسو په دغه کلیک کوئ تاسو ته به د خپل موبایل هغه ګانې راواوړي کوم چې تاسو سره په موبایل کې دي په آډیو باندې چې کلیک کوم ښه نو یار په دې ځای کې تاسو به آډیو سلیکټ کوئ نو زموږ سره دا آډیو دي نو په دې کې یار چې تاسو په کم یو باندې کلیک کوئ تاسو ته ښکاري دا ټول زه پکې یو سلیکټ کړم ها تاسو ته ښکاري دا زموږ سره نه سپورټ کوي خو زه دلته بل یو سانګ رالم دغه سانګ نه سپورټ کوي بیکګراوند میوزیک 2 ها نو چې کله تاسو دغه شان راواغېستو نو بیا به تاسو چې کله ویډیو پلی کوئ نو ستاسو په ویډیو کې به دغه کوم سونګ چې موږ راغستی دغه پکې هم پلی کېږي او تاسو چې بیا کله ویډیو کوئ نو دغه سانګ به ورسره هم لګېدلی او چې کله تاسو ویډیو سټاپ کوئ سانګ به ورسره سټاپ کېږي یعنې دغه ګانه به ورسره سټاپ کېږي یا که تاسو نات ریکارډینګ کوئ او بیا چې کوم دی چې کله تاسو ویډیو په دغه طریقه سیو کړله په کومه طریقه چې ما تاسو ته طریقه وښوله نو هغه ویډیو چې کله تاسو پلی کوئ نو دا ګانه به پکې هم راځي تاسو له ډېر زیات غټ کلاو نه بچ کوئ او ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی نو خو ګمرګرو یار دا و د نن ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان